अस्सलाम वालेकुम ګرانو مینوالو، پروګرام کې درته هرکلی وایو او امید لرو چې روغ به یې، جوړ به یې، خوشحال به یې، تکړه به یې او په مینه او محبتونو کې به ژوندونه تېروئ. زما ډېر زیات مینوال دي او الله دې ژوندي لري، الله دې بریالي لري او ما ته خپل د مینې او د محبت ډک نومونه رالیږلي دي. کوشش به کوم چې ټولو مینهوالو ته پکې خپل ځای ورکړم او یو ریکویسټ به زه بیا هم کوم چې په فیسبوک ډېر زیات راځي خو هغې نه به مې ساتئ. یوټیوب باندې تاسو خپل کمنټس کې خپل د علاقې نوم کوشش کوئ او خپل نومونه رالیږئ. موږ به سره انشاءالله چې بھرپور او پوره مینه او محبت کوو، ځکه چې دا پلیټفارم او د چینل دا ستاسو دی، ستاسو په مینه ما جوړ کړی دی. دې کې زما هېڅ هم نشته. ما سره عبدالبصیر قهرمان دی د دوبۍ نه، ډېره مننه جي. عالمزیب دی د چارسدې نه. عمر باوري نوم خو سره د ځای نه دی لیکلی خو ډېره مننه کومه. دعوت افغان الله دې ښه ساته وروره. سلیمان دی د اپر دیر نه، یعنی د بره دیر نه. جاوید بهرام دی د ډیره اسماعیل خان نه. عرفان او رګزی دی د کراچۍ نه، الله مو ښه ساته وروره. لال زمان دی ګړی کپورې نه. لال زمان وروره څنګه یې؟ ښه طبیعت دې ښه دی. عابد شهزاد دی د ملکنډ نه، ډېره مننه عابد شهزاد صاحب، ژوندی اوسې. معراج خان دی د سوات نه. او زما د نن پروګرام د دې ټولو په نوم باندې دی چې کوم نومونه زه اخلم. غالبا چې دا وحید دی یا سعید دی، سعید دی د بټاګرام نه. سعید صاحب څنګه یې؟ ښه حیثیت مې ښه دی. رضوان حسن د تورې واړی نه. رضوان حسن صاحب ښه. هدایت الله دی د بنو نه. او هدایت الله صاحب چې کله هم راځئ نو دا سوال خو به خامخا راوړئ، ځکه چې دا د بنو خاص یو میوه ده، یو تحفه ده، یو ګفت دی، یو سوغات دی. دا به راوړئ. موږ پښتانه یو او شراب مو وس کې نشته، دا د غټو خلکو کار دی. منظره بس چې یو چونډی نسوار وي په جنت کې، نسوار به راته خامخا راوړئ. ډاکټر ګلرحمان مجبور دی خپل ځای نوم خو یې نه لیکلی. ډاکټر صاحب رولي به کوو، مینه به م کوو، محبت به م کوو. تاسو ته به د الله په د ژوند په هر اړخ کې په هره سماجي رابطه کې ضرورت راولي. په یوه خبر دی مونږ تاسو ته الله ضرورت نه راولي، او هغه د صحت خبره. الله دې ټول د صحت په جامه کې روغ ساتي. تاسو نه مونږ لږ لرې یو نو ښه به وي. بختزاده دلګیر دی د ګړیالې نه. خلک ګړیاله مردان کې ده. دلګیر صاحب الله دې مدلګیره وه، الله دې خوشحال لره. مصطفی خان دی پی ټي ایم یې ورسره لیکلی دی. ما په خیال دا د پښتون تحفظ مومنټ کې رکن به وي یا به پکې څه وي. مصطفی خان صاحب څنګه یې ښې او الله مو په خپل منزل ته، خپل مقام ته په خیر ورسوه، خو چې پکې د وطن خیري او چې پکې غیر آئیني او غیر قانوني حرکات او سکنات نه وي. نو موږ هم در سره ولاړ یو وروره، خو چې په هغې کې څنګه چې ما وفرمایل چې په هغې کې د پاکستان د دې وطن او د دې آئین او د دې قانون پاسداري وي. نو موږ به در سره یو انشاءالله. مصطفی خان صاحب. عبدالله مشال دی د ملکنډ درګۍ نه. عبدالله مشال صاحب د ساحل د علاقې نه یي، د زیار صاحب د علاقې نه یي، صابر صاحب د علاقې نه یي او مونږ ګران یې. اور عبدالله دی د عبدالله دی خو د نوم ګلګت نه دی. عبدالله سره ما ملاقات هم شوی دی په پېښور کې. عبدالله صاحب الله دې ژوندی لره په خپل کاروبار کې. ما په خیال بوخت دی ځکه چې بلکل رابطه نه ساتي، نو الله دې ژوندی لره. عمر خان دی د باجوړ نه. باجوړ کې خو زما ډېر عزت مینهوال دي. عمر خان باجوړ کې دی، الله ژوندی لره او په خپل په مینه او په محبت موړ شي. عمر خان صاحب نه بعد د سکندر حیات دی، غالبا سکندر حیات دی د هنګو، او سکندر حیات صاحب ښه ټیک ټاک خیر دی. سیاد افغان دی. افغانیان
ماشاءالله ډېره مینه کوي موږ سره او مونږ خو دا مخکې مې ویلي دي چې د نفرتونو دا کرښې چې کومې جوړې دي دا به انشاءالله ورانو ځکه چې مونږ مسلمانان یو به حیثیت د مسلمان او بیا به حیثیت د پښتون مونږ مطلب دا دی چې رشتي دي یو بل سره زمونږ سماجي ثقافتي تعلقات دي یو بل سره سید افغان صاحب الله دې ژوندی لره صابر همدرد دی د بنونه یو ځل بیا بڼو ته خبره لاړه صابر همدرد صاحب څنګه یې ښه یې صحت هم ښه دی بلکل ستاسو پروګرام دی راځئ او ما سره ما خو تاسو ته ویلي دي چې زه به ستاسو په مشورو باندې چلم فیروز خان دی وزیرستان نه فیروز خان صاحب ښه یی ټیک ټاک موسم به ښه وي د دې ځای نه به ښه وي لږ به یخ وي ډېره مننه چې مینه والو فلحال خو ما سره دا نومونه او ما پیش کړل د دې ټولو مینه والو ته دې ټولو مینه والو ته یو د پښتو او د ننګ او د غیرت نه ډک کلام پیش کوم وایي د ننګ او د پښتو مرد میدان در کې څوک شته د ننګ او د پښتو مرد میدان در کې څوک شته په سر خو د شمارې نه خو ځوان در کې څوک شته د ننګ او د پښتو مرد میدان در کې څوک شته په سر خو د شمارې نه خو ځوان در کې څوک شته دا پیغله د وطن چې د اغیار د لاسه لوټ شوه دا پیغله د وطن چې د اغیار د لاسه لوټ شوه ودی که دې پیغلې ته حیران در کې څوک شته دا پیغله د وطن چې د اغیار د لاسه لوټ شوه ودی که دې پیغلې ته حیران در کې څوک شته راټول شوی او که هغسې پراته یې ځان ته ځان ته راټول شوی او که هغسې پراته یې ځان ته ځان ته په ځان پورې حیران یې که د ځان در کې څوک شته سرتورې ملالۍ راته میوند آواز راکه سرتورې ملالۍ راته میوند آواز راکه خبرې کوئ بس که عجب خان در کې څوک شته سرتورې ملالۍ راته میوند آواز راکه خبرې کوئ بس که عجب خان در کې څوک شته دا پاتې خو په دې یو چې سیوا مسلمانان یو دا پاتې خو په دې یو چې سیوا مسلمانان یو قربان د مذهب نه خو انسان در کې څوک شته په نسل او په قام خو دا منم چې د افغان یو په نسل او په قام خو دا منم چې د افغان یو خو هغه لیونی فخر افغان در کې څوک شته میراث چې د محمود په سپین کاغذ لیکلی ورکم میراث چې د محمود په خپل کاغذ لیکل میراث چې د محمود په سپین کاغذ لیکلی ورکم یا خلقه د ایاز غوندې جانان در کې څوک شته او په خوله باچاخاني کول اسان دي په خوله باچاخاني کول اسان دي ملګری د دې لارې د کاروان در کې څوک شته او سرونه چې مو داسې بې قیمته ځي روان دي سرونه چې مو داسې بې قیمته ځي روان دي همداسې به بې قدره یو که ګران در کې څوک شته او دا خاوره یوه لویه فلسفه لري په ځان کې دا خاوره یوه لویه فلسفه لري په ځان کې منظره د دې خاورې ترجمان در کې څوک شته ډېره مننه مینهوالو پروګرام طول اخلي طوالت کې راځي ګرانو مینهوالو یو ځل بیا هم تاسو ته دا خبره کومه چې زما پروګرام زما چینل په یوټیوب دی منظر افیشل په نوم باندې دی ستاسو په مینه ستاسو په برکت ستاسو په محبت به دا انشاءالله خپل مقام ته رسو انشاءالله په بل پروګرام کې د نورو مینهوالو سره او د نورو ډالیو سره د نورو تحفو سره د نورو محبتونو سره به بیا حاضرېږو تر هغې دمه درنه غواړو اجازت د الله په امان